عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب رواه البخاري ومسلم. د حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سړی به د هغه چا سره یو ځای وي چې د چا سره محبت کوي. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وفرمایل چې یو سړی د نبی علیه الصلاة والسلام څخه سوال وکړي چې د هغه سړي په باره کې ته څه فرمایه چې هغه د بزرګانو سره محبت کوي مګر د عمل په اعتبار سره د هغوی درجې ته نسي رسېدلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل المرء مع من احب، یعنی هر څوک چې د چا سره محبت کوي د قیامت په ورځ به د هغوی سره وي. د دې څخه معلومه شول که یو څوک د اولیاء الله علما او صلحاو سره محبت او د هغوی په صحبت کې وي د قیامت په ورځ به د هغوی سره راپورته کیږي. او کوم کسان چې د فاسقانو فاجرانو کافرانو محبت کوي د هغوی رواجونه په ځان کې راولي په معاشره کې راولي او هغوی رواجونه خوند ورکوي د قیامت په ورځ به د دې کسانو حشر د هغوی کسان سره که کافران دي که مشرکین دي که یهود دي که هندوان دي. نو مسلمان ته پکار ده چې همیشه د اسلام د پلویانو سره مینه او محبت ولري، د خپل نبی د اصحابانو او د خپل نبی سره محبت ولري تر څو چې د قیامت په ورځ د هغوی په ټولۍ کې راپورته سي.